د میوند په ولسوالۍ کې سخت جنگ روان دی. د کلاش امیر سره امریکایانو تشکیل راوکړي، دومره سخت جنگ دی. 3-4 مجاهدین شهیدان سو، یو زخمی پاته دی. 2 پیغلان انجونې راوتې، 2. دا زخمی طالب یې دا د لاس ریړۍ ته ور واچوي، دا یو سپرې وهي نیسي وړلی، هغه بلې ورته پوړونه یې پکې غوټه کوي، بیا به دا په دواړو کشول کور کې ننستي. دا زخمی طالب څه شو؟ دا خلاص. نری تکبیر! دا اور که درته ښکاري، دا اور د سوځېدو نه دی. دا اور که درته ښکاري، دا اور د سوځېدو نه دی. ټول جهان به پرېږدو، خو اسلام د پرېښودو نه دی. الله اکبر. ماشاءالله، جزاک الله. دغه زخمی طالب په دې کور کې الله رب العزت خلاصوي. خلاص دا زموږ خویندې وې، زموږ سره اوږه په اوږه ودرېدې. که موږ پخوانی تاریخ یادوو چې زموږ سره نایده و ملالۍ پر اوږه باندې ولاړه وه، الحمدلله د دې زمانې نایدې و ملالۍ هم ولاړې وې. په الله قسم داسې